الله په موږ د خپل رحمت سره رجوع کا انک انت التواب الرحیم. خدای ته په انسان باندې رجوع کې، انسان ته په ښه نظر ګوري، رحم کوونکی پروردګار. نو ګوره دا سوال به د خدای نه کوو چې الله موږ تابعدار جوړ کې، خپل زموږ بچی تابعدار جوړ کې. دا سوال به الله نه کوي. خدای موږ باندې د رحم په نظر رجوع کې، د رحم په نظر موږ ته وګوري. دا سوال او بیا څه وایي؟ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. دریم سوال ته ګوره، دنیا پکې وښایه ماته. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. خدای هم د دې بچو نه یو پیغمبر پیدا کا. ګوره پیغمبر څه لغواړي چې د خپله فرمایي، بلا ذکر کئی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا، جستا کتاب و تلولی ویعلمہم الکتاب و پاغی پیئی والحکمت و سنت دا حالات و پتناظر کے دا ضرورت مسائل و تخی ویزکیہم لم ولد پاک کی تزکیہ دا عقائد و باطلونا دا اخلاق زمیمہ و رزیلونا تصوف دا ذکر او دا اللہ اللہ دے سرم دا زړه زنګ ختمېږي. انک انت العزیز الحکیم. خدای د ډېر لوی غلبې خاوند دی، بېشک د ډېر لوی حکمت خاوند. دغه دعا وکړه الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا دعاء ابي وفي روایت جدی ابراهیم. زه د خپل نیکه ابراهیم دعا ما، هغه چې کوم پیغمبر غوښتي دی هغه زه یم. د عیسی بشارت علیه السلام ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. او د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعای مزوي. بالکل دغه بیت الله شریف چې جوړ ک ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام جوړ کو او طواف ته او ګل چا پیرا او حجر اسود نه شروع کړ، په حجر اسود ختم ک. او حجر اسود دا چې سړی مخامخ شي ګناه ته راکاږي د انسان نه، او بیت الله شریف ځان له د برکت ځای دی. هغه کوټه ده چې د ټولې دنیا ورته مخ دی. هغه کوټه ده چې غریب دی او کمالدار دی یو شان ورته تاویږي. هغه کوټه مبارکه ده چې غریب دی او کمالدار دی په یو جامه کې ورته تاویږي. هغه کوټه مبارکه ده چې انسان ورته اسم وګوري ایمان په تازه کې. یو واقع درته وایم د بیت الله شریف. یو عیسایانه ښځه ده چې خاوند یهودي دی او که خاوند عیسائی دی، خو خیر دواړه غیر مسلم دي. دوی وایي چې موږ د امریکې نو هغه ځای نه مو ټرانسفر وشو، لکه ډیوټي په جده کې ولګېده. جده کې جده یو 100 کیلومیټر، هغه زمانه کې خو 76 کیلومیټر جده و، اوس ښار لږ کولاو شوی دی، بندرګاه جوړ شوی ده. نو یو 100 کیلومیټر ته کم ویشته کې مکرمې نه کم د چې خلک عمرې حج لدونو په جده باندې پخوا به بحري جزونو کې تللو، هوایي جزونو کې. نو جده کې هلته تېرو کوم نه دي ډېرې زیاتې، هلته زمونږ تقرري وشوه. موږ به بار داسې وتو بازار کې هم چکر لګو، نو ګرځېدو به نو داسې ناشنا خلک به مو لیدل چې ناشنا جامې چولې دي، او ښځو هم سپینې جامې چولې دي، او سړو هم 2 څادرې ځان نه تو کړي وي او سر یې سرتوري او یو ناشنا غوندې چغه هم لبیک وایي که نه، اوازونه هم کوي. یو ځل مې خاوند ته وی چې سړیه دا څوک دي؟ دا په مسلمانانو کې کم قوم دی؟ دی خو کېړی میړی چولي چپل او سر یې سرتور دی او 2 څادرونه یې تو کړي او ښځو هم مخصوص لباس مخ کاره و. دا کوم قوم دی؟ لکه هر مذهب والا کې یو قوم وی. خاوند وی چې نه دا اوس دوی کې قومي خبره نشته، دا دلته کې د دوی یو میله لګي کال کې یو ځل پرې مکه کې تهوار میله. نو دوی چې هغه میلې له راځي نو دا لباس اچوي او دا چغې وایي چې څوک هم دې میلې له راځي. نو د انګرېزان خو دغه شوقیان دي رسېل. وی ما دې خاوند ته وی چې دې میلې له نه ځو مسلمانانو. وی نه په هغې پابندي ده، په هغې باندې غیر مسلم نه پرېږدي هغه کلي ته. او واقعي چې کله بیا الله بوځي نو هلته بورډ لګېدلی دی، نو په هغه بورډ باندې لیکلی چې ممنوع الدخول لغیر المسلمین، نو انټري فار نٹ مسلمز. چې کم غیر مسلم دی نو هغه به دلته نه داخلېږي. نو هغې په بل طرف ته وایي
صرف مسلمان به داخلي. نو ال تعالی الله شکر ادا کوم، شکر دې خدایا چې مسلمان یم ربا چې بیت الله ته زو. نو ما ته می خاونو چې دلته غیر مسلم نه داخليږي، وی ما ته چې موږ څوک وجه خو نه دا لباس په واچو کې او پیجند واپس بم کی او کوي نه پیجند ور بشو. وی امام داغه خذو پشان سرنا سپین رومال تاو کو برقه می واچولا او دما خاوند مغدوه صادره واچول. ټیکسی مونږ و چې موږ مکې ته ځو، وی ټیکسی کې کېناسو په لار ورو جاته پوسونه مکې ته لاړ. اوس میله کې ګورو چې څنګه میله ده د مسلمانان. وی چې الته لاړو نو الته کې خلک چې کم فاضل موږ امر پسې تلو، نو یو دروازې وي د باغې وردن نشو، موږ هم دن نشو. په دروازو تل یو برنده وا، په برنده کې برندې نه لاندې کوشو، بل برنده وا، بل نه بل وا. هغه زمانه کې سړو پنځه برندې وي، اوس شکل د جمعات بدل کړي. وی لاندې یو میدان ولته ټول خلک کوزيږي، موږ هم کوز شو. وی میدان کې چې مکتل یو کوټه د پتور ټوکړه د پاسه پرته تور غلاف، او دا ټول خلک هغه نه تاویږي. وی موږ یو غاړې ته ودرېدو چې دا تاویدل څنګه به یو دا څه مسله ده دا دې کې. وی موږ که په دې کوټه کې چې تر چا قبر دی، خلک دې قبرونه لدي او دا مسلمانان جوړ دي قبر نه تاویږي، دي قبر نه بس غواړي تباخو قمقل خلک قبرونه نه غوښتنه کوي، حالانکه غوښتنه به صرف د الله د ذات نه کوي. خلک تاویږي تاویږي تاویږي. وی اوس موږ سوچ کو دې کوټې ته ګور زم درېدم یو سا غاړې ته او زما د خاوند مې یو غاړې ته ودرېده، دا انګريز خزه و یو د خاوند دی. وی چې ودرېدو او دې کوټې ته مونږ کتل، مونږ خو دا د دې سره سم به یو دې کې بچا قبر یا سوي معلومات بالو خو چې اوس ما کتل نو د ما باندې داسې اثر پرې ود دا خزه وي چې د ما د سترګې نیغه نیغه دې کوټې ته مخامخ دي، بس یو ناشنا اثر په ما پرې ود. او دې کوټې ته نیغ نه ګورم او د دې کوټې سره مې او بس تعلق بس روان شو. او د دې کوټې دا اثر مې په دې وړه د په دې سترګو نړه ته روان دی او یو کیفیت د زړه بدلیږي، اوس لګیا دی انقلاب دن روان دی. او داسې حال دی په ما چې زه سترګې اړوم نو مخ هم د دې کوټې نشم اړولی. یو اثر را باندې پرېوت، یو نفسیاتي اثر، یو دینی اثر، یو روحاني ارث چې ورته وایو، یو کنیکشن زما ولګېد د دې کوټې مبارکې د وجې نه. او زه ورته نیغ نیغ ګورم داسې سټ اړوم چې خاوند ته وګورم وایي دومره مې سټ نیغ د چې سټ مې تاویږم نه. زړه کې وایم چې دا کوټه خو څه بل شان کوټه ده، دا هوامه کوټه نه ده، دې کوټه کې خو څه چل دی، دې کې خو څه کشش دی. انګریزان خو خدای مني، ګاډ ورته وایي، الله مني. یهودیان هم خدای مني، ګاډ ورته وایي، الله ورته وایي. مونږ دې کې خدای الله تعالی څخه خاص شی دی په دې کوټه کې. دې ته ګورم او ناګانه مې زړه نرم شو، د زړه دننه دنیا بدله شوه، انقلاب لکې راغی او سترګو نه اوښکې روانې شوې. او ما ته دا ښکاري چې دا کوټه رښتونې هر شی چې دی خو داسې رښتونې شی دی. بس پیډې سات سترګو نه اوښکې ځي او خلک چې چغې وي هغه اثر هم را باندې کېږي. هلته کې خلک لګیا دي چغې وي، هلته خو ټوله دنیا لګیا ده خدای ته. او ته به پوهېږي که په هره ژبه کې دی خو چې تاویږي او چغې وي او سترګو نه اوښکې بهېږي، ته به پوهېږي چې دا الله ته جاړي، ځان له سر کوي. د جړا سر جدا دی. بیا ستا مخ کې یو سړی الله ته جاړي، که ته ډېر سخت دله مې خو ستا پړه به خامخا هغه اثر کوي. لوړ دنګ دی او که لنډې دی او که ښځه ده او که سړی دی او که بوډا دی او که کمزوری دی او که بادشاه دی او که ګدا دی، یو شان تاویږي او ډېر پکې جاړي او ډېر پکې. ما طواف کوي یو بوډا غوندې بابا و، هملې داسې ټیټه وه، دا شاده ملا ټیټه وه بالکل، او کونټه یې ورسره وه. او ده به وې بوډا و داسې غریب ګرځېدی نه شو، ده به الله 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 بل څه وې نه. نو ما خپل یو مدل ته مې راشه مې د ده دا چغه به خدای نه قبلوي. دې غریب د کم نه راغلی دی، دې خو د ګرځېدو هم نه دی، دا اواز به الله نه دا به الله نه قبلوي. قسم د الله په ذات دی، الله د مور نم په خپلو بندګانو ډېر رحم کوونکی دی. خو مونږ الله سره نشم ویلی درته، مونږ مستي کوو دا به ووایو. مونږ جماعت پورې، ګیرې پورې، پټکي پورې، شریعت پورې، اسلام پورې، شعائر الله پورې داسې خبرې خولې نه وباسو چې هغه د مستۍ خبرې دي. رونو قبر لزو
الیه ترجعون اخیری زمون تل رب العالمین لدی خلق دا الله په نوم قسم په خدای سره دی کړی هغه مقدس خلق چې داغي په ایمان خدای مونږ له نقشه جوړ کړی دا د الله په نوم سرونه نه دی ور کړی بچی نه دی قربان کړی نو الله سره مینه دی خدای د مونږ پیدا کی بهر کې زمارو تا خلق تاویږي جالي چغې دعاګانې چې لاس پورته کړې څوک سو وی چې لږ سات تیر شو ما داسې دی خاوند ته وکتل داسې سټ مې راته وکړو وی دا خاوند مې اوس جاړي یو شان بق بق دی بیت الله ته ګورو جاړي ما د مړې سړی څه محسوسه وی ما ته ښځې ته څه محسوسه وی ما ته چې زه خدا محسوسم چې دا کوټه ارڅ چې دی خدا رښتونه شي دی ته څه وی زم دا وی چې ښځې زه خدا محسوسم چې دی کوټې والا دین هم رښتونه دین دی زم دا محسوسوم سړی څه کو یاره د دې دین کې داخلي ګو بس دا خو سړی ځان تر راکاږي لکه د مقناطیس دی خو زموږ په زړه کې انقلاب راوستو دا خو موږ په ټولو په غفلت کې وخت تېر که پیسه ده او دولت دی او زناکاري ده او شرابونه دي د خلق خو الله ته تابعېږي او چغې صرف الله ته وایي صرف الله یادوي د دې زړه کې الله پروت دی د دې زړونه د الله کور دی د مسلمان زړه سړی پکې داخلي ګونه بالکل یو کس ملکه Do you know English page انګریزي باندې پوهیږي او پیغام دلته راشه یو خبره ده تکو زم کافر دام کافر ده کافر دی مونږ په یو بل مقصد راغلیو تماشې لا مونږ ودا به یو میله یغه شرکت به کو خو بس مونږ ته اسلام او کلمه او خایم مسلمانېږو هغه سړی را تعالی ته کلمه طیبه شهادت پاره پوي کړو بیت الله په مخ کې او الله مونږ ته ایمان نصیب کوم التا دا خزوي وې ک دنیا تاسو چان کړنو پیدا بنکه زاو زما خاون هغه خلق یو چې صرف د بیت الله په کتو مونږ ته ایمان را نصیب کړی جعلنا البيت وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود دا کور پاک وساته عبادت والا د پاره دا کور نه ابراهيم هم دعا کړې ده الله وی دا امن ده د اطمینان د سکون ده بار بار خلق ورته راځي بهر کې فرشتو بیا آدم علیہ السلام بیا شیث سره بیا ابراهيم علیہ السلام او غینه پس بل جمعه ک الله جون راک دا باقی د بیت الله شریف او د حضرت ابراهيم علیہ السلام متعلق څه خبره دا بل جمعه درته بیان کوم یا الله مونږ ټول بیت الله لا بوتل الله زمون په نصیب او په تقدیر کې د بیت الله حجونه ولیکي حج نه حجونه ولیکي او عمره ولیکي الله مونږ له دلته موصله کې د غریبانو مسکینانو فقیرانو امداد وکړو او غریبانو د فقیرانو مسکینانو ته الله رب خدای ته د غیب او د مدد وکړي خدای چې څوک بے کس دی بے وسری ته مدد وکړي د حلال او فراخ روزي ولا ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي الله ستاله اسکر سړي خدای چې مالدار لري ورکړي د غریب له ورکړي خدای زمون په دلونو کې خپل محبت واچي د خپل حبيب محبت واچي د خپل بیت الله محبت واچي د خپل قران محبت واچي د خپل اسلام د علو د لوی شان محبت واچي خدای زمون غافل کې خدای ظلم په ذکر آباد کې لاسونم د په تسبیح کې آباد کې او خدای سترګم د قران په تلاوت باندې روخانه کې الله چې څومره بیماران دي شفا ورکې روح صحتونه ورکې زم لګ جوړنې بیمارې ما تم دوکې چې الله تعالی شفا راکړي اور کې څومره بیماران دي الله دې شفا ورکې او چې څومره پریشان حال دي پریشانی الله په خوشاله باندې بدل کړي مردگان د مسلمانانو رب العالمین او بخ مغفرت نصیب کې دلته زمون په دې وډی ګرام کې امان الله صاحب او عبدالحق کا کارور وفات شو او نن زمون په رسول خان خاکا ګورونو کې یو زنانه و زمون دا ارشاد دي ترور و دا خان شاد دي خور و او بچونو مونږ هي مال نه راځي هغه تم د مثال جنازم کړی دا دوه کې خدای پاک دې دواړو مغفرت نصیب کړي الله وبخي زما والدې صاحب دې زما ترور د پاره دوه کې الله مغفرت نصیب کړي تاسو څومره مردگان دې خدای دې او ډېر مسافر زما دا بیان په بار ملکونو کې اوري هغه د پاره دوه کې مسافر ډېر محتاج دي چې خدای پاک خیر او برکت نصیب کړي الله د پریشانونو وساتي الله روزګارونو کې برکات واچي